د خوست هوایي ډګر ته په لومړي ځل د متحده عربي اماراتو څخه الوتنه ترسره شوه. خوستیانو یې په اتڼونو هرکلی وکړ. د خوست سیمه ییز چارواکي وایي د اریانا افغان هوایي شرکت یوه الوتکه نن سهار له متحده عربي اماراتو راګرځېدلې او په خوست هوایي ډګر کې یې ناسته کړې ده. د چارواکو په وینا دې الوتکه کې 80 کسه مسافر سپاره وو. زه تاسو ته زیری درکوم هغه میدان هوایي نړیوال په نام باندې چې د خوست خلک یې په کلونو باندې انتظار درلود، نن په خیر باندې اولینه طیاره له دوبۍ نه راورسېدله. چې سوله وي دغسې پروژې مخته ځي. نن شکر د زموږ په خوست کې سوله ده. زه بیا هم د خوستوالو نه مننه کوم چې په خوست یې ساتلی ده، ولایت یې ساتلی ده، سوله یې منځته راوړې ده. په سوله کې موږ ډېرې قوي پرمختللې پروژې تطبیقوو. د دې الوتکې مسافر وایي خوښ دي چې په مستقیم ډول له اماراتو څخه خوست ښار ته پروازونه پیل شول. دوی وایي په دې سره به ډیری خلکو ته اسانتیاوې برابرې شي. زه ډېر د خوښۍ احساس کوم. د خوست والي صاحب څخه نړۍ مننه کوم چې زموږ لپاره د راتګ زمینه برابره کړله او په خوست کې د دایرو لپاره د ناستې پروګرام برابر کړی و. ډېر ښکلی پروګرام و. زه ډېر خوشحاله یم پرې. مخکې موږ د دې لارې وجې ډېر ځورېدلو چې خوست ته به راتلل، د هغه مسافر به پکتیا ته راتلل، نو به ډېر ټایم ضایع کېده. نو اوس الحمدلله چې موږ دلته په خوست کې کته شو، موږ کولی شو پکتیا ته 1 ساعت 1.5 ساعت کې کورونو ته ورسېږو. موږ د دوبۍ نه ماشاءالله ډېر خوشحال راغلو، ډېر په مینه، ډېر په خوشحالۍ راغلو ماشاءالله. او ډېر ښکلی داسې ایرپورټ دی د خوست ایرپورټ چې ماشاءالله د دوبۍ نه هېڅ کم نه ده. د والي صاحب نه ډېره مننه. الله تعالی دې په ملک کې په وطن کې صلح امنیت راولي. د هغې څخه بیا وروسته چې راغلل نو کابل په لارو کې یا به د غلو سره مخامخ یا به د امنیتي ملحوظاتو له امله به په سفر وځنډېدل. کابل کې به پاتې شول. کله په لاره کې جنګ و، کله به نور مشکلاتو، د ډریورانو بې احتیاطي وه، ځینې وخت د مرګ سبب وشول. د خپل کور سره به پس د څلورو کلونو به دوی راتلل، نو په لاره کې به یا د وینې یوه حادثې سره به ځینې وخت مخامخ شول. د خوست ولایت اوسیدونکي هم خوښ دي چې دې ولایت ته نړیوالې الوتنې پیل شوې. دوی وایي په دې سره به په دې ولایت کې پراختیایي کارونه لا مخته لاړ شي او ګڼو ځوانانو ته به کاري زمینه برابره شي. دا لومړی ځل دی چې له متحده عربي اماراتو څخه د خوست هوایي ډګر ته نړیوال پرواز ترسره کیږي. دغه هوایي ډګر تازه د افغان حکومت په لګښت جوړ شوی او ټاکل شوی چې د لا پراختیا لپاره یې کار وشي.